مطلب تاسو سره په پی ایچ پی کې یو فارم موجود دی تاسو په ویب سټ باندې صحیح ده دا غینه ډیټا په ډیټابیس کې څنګه اکسس کوي لکه اوس اکثر ویب سټونو رجسټریشن سیستم د سی چې کله یو یوزر ځان رجسټر کوي نو دا کله چې ځان رجسټر کوي دا ډیټا دی ډایرکټ چیرته د ویب سټ ایڈمنسټریټر نو هغه ایڈمنسټریټر سره په چی کې سٹور کیږي په سکوئل ډیټابیس کې سٹور کیږي صحیح ده نو تاسو راشي چې کله مای سکوئل ډیټابیس اول جوړوي څنګه به جوړوي ډیټابیس ټچ کړو راځو ویم سرور آن کو کله چې ویم سرور آن کو نو دلته راځو کلیک کو ویم سرور باندې پی ایچ پی مای ایڈمن راځو صحیح ده پی ایچ پی مای ایڈمن بازدي ډیټابیس اول به تاسو راشي ډایرکټ تاسو دلته موجوده ډیټابیس کریټ کړئ صحیح ده دلته ډیټابیس نوم ورکړئ چې ټیسټ تاسو کریټ صحیح ده کله کریټ والے دلته په کې ټیبل جوړ کړئ څنګه کریټ باندې کلیک کړئ دا ټیبل ورکړئ چې مطلب ما سره یوزر په نوم ټیبل دی صحیح ده سو فیلډ په دې کې غواړي زه ما چې را په دې کې یو آی ډي یو نیم یو لاست نیم یو ایڈریس سو سره نو زه ووایم یا مثال په تور اوس درې الو چې صرف اگزامپل ورکړم نو زه ورکوم 3 او بیا نه بعد کو یو ما سره دلته ګوره چې شو آی ډي شو صحیح ده آی ډي ما سره په چی کې شو انټیجر کې شو کنه نو دا موږ سره انټو وایو صحیح ده بیا دلته به تاسو راشي رائټ سایډ باندې به ورکه ایکسترا کې اټو انکریمنٹ یاره دا خپل یو دوه درې زیات دي شي هغه نه د راځي د فارم نه خدای خپل یو دوه درې سره خپل زیات شي بیا دلته پرایمری کی مولا غوي چې ار یو ریکارډ دی یونیک ایڈنټیفای شي صحیح ده یو باندې یو آی ډي باندې دوه ریکارډ اني بیا ورکه یوزر نیم صحیح ده یو بل دا ټیکس فیلډ دا او ټیکس بور کوم مطلب دی کې ټیکسټ سٹور شي سو کریکټر 500 کریکټر نه دا تاسو کوي بیا یوزر ال نیم یعنی بس لاست نیم ور صحیح ده دا به چی کې راشي ټیکس کې او څومره دې ته باندې ورګونه دې ته باندې دې دا ورکوي فور ورکوي دا ورکوي دا یو 1200 2000 یو 1000 داسې نو سیف چې کړه تاسو والے دا به تاسو سیف شي صحیح ده که په براوز کلیک کوئ ډیټا پکې نشته صحیح ده نو ډیټا خو به دې ته د ویب سټ نه راځي کنه نو راځو ډریم وران په دې طریقې سره ټیبل او ډیټابیس جوړیږي دلته به تاسو پی ایچ پی والے پی ایچ پی چې مکر واستنه په دې کې براشي هماغه فارم ګوره یو ځل فارم والے بیا په دې کې ټیبل والے टेबल सही था ओके दा टेबल सेंटर तक गई स्टाइल माने होमोरा से पेगी जो स्टाइल बसन और कोई दलता और कोमा यूजर नेम आईडी बताली न आईडी बखबर आली आईडी बताओ दलता ने आइडेंटिफाई करो दलता और को लास्ट नेम دلته راځو انسرټ فارم د لارې ټیکس فیلډ او بټن یې راړو ټیکس فیلډ انسرټ د ټیکس فیلډ او کنټرول سی سره کاپی او دلته کنټرول وی سره پیسټ او دلته شیل یو بټن صحیح دته ورکو یوزر نیم ورکو یوزر ال نیم دلته ورکو سبمټ او دلته ورکو سیو صحیح کنټرول اس فایل وکم ځای کې صرف پی ایچ پی انډرسکور کلاس کې سنوم سره د db1.php نو سیدا وزټ کوم زبردي بیک گراوند کلر هم چینج کوم موډیفای بیک گراوند کلر صحیح ده کله دې چینج کوئ نو دا سلیکټ کړئ او بي جی ورکړئ وایټ صحیح ده کنټرول اس او بس دا بس صحیح ده کنټرول اس او دا نه بعد راشي وزټ کړئ ځکه کوم local host / php_class / db1 صحیح ده
نو اوس خو یې سم نه کېږي ځکه چې بالکل هر څه باندې نو تاسو لږ دلته راشئ د دې ډیزاین سوري د دې لږ ډیزاین هم جوړ کړئ د دې ویټ څومره کوي 33 د دې 33 کوي دې ته کلیک کړئ CSS ته راشئ ورکړئ 12 سایز له ګوډو کې شي او سټایل ورکړئ ایریل صحیح ده بولډ ورکړئ او دا بټن هم لږه څنګه کوي غټه کوي بټن به څنګه غټه کوي ګوره د بټن د غټولو طریقه دلته به تاسو راشئ په دې به کلیک کړئ صحیح ده سوري په دې نیو رول باندې انپوټ صحیح ده ټایپ از ایکوال ټو کوټیشن سبمټ کوټیشن او دا کوډ صحیح ده بیا به باکس ته راشئ باکس کې به دې ویټ څومره کوي برنګړي کې شو څنګه صحیح شو دومره خو شو مطلب باندې اوس دلته به د PHP کوډ کا اخر کې ودرېږي کوډ ته راځو د PHP ورته وایي if is set our PHP start if کچیرته set وی variable underscore post پای کې ما سره شي submit کوم بٹن شي set وی submit کوم بٹن نو ما ته ویریبل جوړ کړ یوزر په نوم په دې کې راته سٹور کړ شي یوزر نیم راته سٹور شي راته سٹور کا جعفر یوزر نیم کوم یوزر نیم بیره د لاست نیم په نوم باندې ال نیم په نوم باندې وګورئ او دې کې راته سٹور کا یوزر صحیح ده اف کچیرته یوزر خالی صحیح یا یوزر ال نیم خالی نو ماته یو میسج خایي چې وروره ته دا خالی مې ورکړه صحیح ده سلش سکرپټ او یو ایگزیټ میسج مو لګوي چې کله دا بل میسج راځي باید دا ایگزیټ شي صحیح ده نو اف کې خدا کارو شو کنه نور کړه په ایلس کې مونږه څه کول ایلس کې به مونږه ډیټا عملته کو کول خدا ځل بده څه نه کو ډیټا به ډایرک رجوع کو چیرته ډیټا نو دې ته مونږه یو ویریبل جوړ د شي په نوم سند کوم چار نوم تاسو ورکول ایزی کوډ ډو کوټیشن دا به تاسو وسور صحیح ده دې طریقې ویریبل سند راغله دې کې به یو کیوري و چلوي دا انسرټ انټو صحیح ده چیرته دراشي نو دا به تاسو ورته ټیبل نوم ورکړئ ټیبل نوم چې یوزر او بیا به دا غینه بعد بریکټ سٹارټ کړئ پای کې کم کم ویلیو دا یوزر نیم دی پکې کاما به ورکړئ بل پکې چې دی لاست صحیح بیا بریکټ اف او ویلیوز به ورکړئ صحیح بیا به سنگل کوډ ورکړئ صحیح او ور وکړئ ویریبل یوزر به ورکړئ سنگل کوډ به ورکړئ بیا کاما بیا سنگل کوډ ویریبل چې به ورکړئ ال نیم صحیح ده کنټرول اس به صحیح ده بیا به تاسو ورته وایئ چې یاره کچیرته دا صحیح وي دا کیوري نو ماته یو میسج وښایي چې ډیټا بیس نو ته یو کنډیشن بیا ولګوئ چې اف کچیرته MySQL underscore query دا د MySQL یو query ده کومه query variable send query دو ځل بریکټ اف کې ځکه چې دو ځل ان کړو نو ماته بریکټ کې ایک وکا چې script alert data صحیح ده خو شو مطلب نو دا اوس که تاسو وزټ کوئ دا باندې کی صحیح ده هیڅ هم نه کیږي که تاسو ورسره ورکړئ دا به څه نه کیږي ولې چې صحیح ده تا دا مکمل سیسټم وچلوه خو دلته مخکې
پی ایچ پی چې د کله سٹارټ کړ د اف نه مخکې ته یو دوه لاینه کنیکشن جوړ کړی صحیح ده نو تاسو یو ویریبل والے د کنیکشن لپاره کان چار نوم سره لې ویریبل variable connect is equal to mysql underscore connect bracket start localhost no that was the first variable db is equal to mysql underscore select underscore db دلته به تاسو ډیټابیس نوم ورکړئ چې یو ډیټابیس نوم ټیسټ او بیا به ورکړئ کنیکټ او کنټرولز دلته مې کالم صحیح ده ما ورته چې یو ویریبل جوړ کا ویز ایکوال ټو MySQL سره کنیکټ کړه صحیح ده برکټ سٹارټ MySQL کوم ځای کې دی لوکل هوست باندې دی دا غي یوزر نیم چې ور داخليږي روټ دی بای ډیفالت چې روټ پاسورډ چې دی نو سنگل کوډ ما خالی پرېږدم بیا ورته چې where db is equal to mysql underscore select هغه ډیټابیس سلیکټ کا کوم ډیټابیس سلیکټ کا ټیسټ کوم چې کوم ډیټابیس دی د چی په واسطه د کنیکټ په واسطه او کنیکټ سره یو ځای کنټرول اس نو ګورو ډیټابیس کې راغلی دی کنه تاسو دلته راشئ اول په ډیټابیس په کلیک کړئ په هوم کلیک کړئ هوم کې تاسو دا ټول ډیټابیس دي په دې کې تاسو ډیټابیس چی ټیسټ په ټیسټ کې تاسو ټیبل چی او دا په ټیبل کې راغی کنه براوز باندې کلیک کړئ ډیټا کې راغلی دا یو ریکارډ بل ریکارډ ورته پاس کې چې بیا ته په براوزر ته کلیک کې سو ریکارډ اپ کړه ٹھیک ډیلیټ کولای شي دلته ټول کې چې کولا غوا ټول ډیلیټ کا صحیح ده کنه یو ډیلیټ کې یو کې چې کولا غو ډیلیټ صحیح ان چې کال ولا ها زره وخت کې بیا دا سره راځي چې دا ډیټابیس ایڈمنسټریټر یو ریکارډ پکار شي مطلب د احمد نو دای کیوریم چلولې شي صحیح ده اس کیو ال ته راځي صحیح ده select all from user table where username is equal to quotation چې شي سره شوینه select all from user where username is equal to single quote صحیح ده چې سره احمد سره نقول چې دا ته فوټو کوم صحیح لکه دا فیسبوک والا چې بیا کړه دا کوي کنه چې ګوري چې د افغانستان نو څومره کسان رجسټر شي هغه څنګه کیوري چاله select all from users say that where user country is equal to نو بیا تاسو وی چې څومره رو افیکټډ 1500 او 600 صحیح ده نو دلته تاسو وی چې ټیبل ډزنټ ایگزیست ښه بدل بس ته په نور مخکې زیاده وځي نو بس دا سوای چې تاسو PHP یاد شو چې په دې پوه